السلام علیکم زه ډاکټر احمد سمیع الله ام چلډرن سپیشلیست نن زمونږ دا ویډیو چې کوم دا په دې حواله سره دا چې یو زنانه کله امیدواري پوره شي نو ماشوم چرته پیدا کول پکار دی آیا ماشوم په کور کې پیدا کول پکار دی کلینیک کې پیدا کول پکار دی یا په یو هسپتال کې پیدا کول پکار دي د دې لپاره څه شرطونه یې څه کرایټیریا د هغې په بنیاد باندې تاسو ته آغاز خیم چې په هغې په بنیاد باندې فیصله کول پکار دي وړاندې دا دی چې آیا ماشوم کور کې پیدا کول پکار دي که نه کم یو ماشوم کور کې پیدا کول پکار دي ماشوم کور کې پیدا کولی شي خو که څه شرطونه پوره وي مثلا کور کې چې کم ماشوم پیدا کیږي د هغې لپاره دا ضروري دی چې کور کې کم برت اټینډنټ وي څوک به چې دا ماشوم پیدا کولو کې سره مدد کوي زنانه سره هغه ټرین دی که نه آیا هغې څه ټریننګ اغوستی دی که نه د هغې څه تجربه شته ده که نشته ده هغه څوک ده دایي ده ایلچوي ده ډاکټره ده څوک ده هغه څونه پوهه ده څونه د هغې تجربه ده په ماشومانو پیدا کولو کې که هغه یو تجربه کار انساني نو یو شرط دا دی چې بیا کور کې پیدا کیدی شي دویم شرط دا دی چې کور کې هغه ماشوم پیدا کیدلی شي کم کې چې امیدواري چې ده هغه لو ریسکی یعنی پاغې کې خطره مور ته یا ماشوم ته کم وي دا خطره چې کم ده دا څنګه معلومیږي دا مونږ څنګه تاسو ته په تیرو ویډیوګانو کې وی چې هغې کې به تاسو کم از کم څلور ځلې او د امیدوارۍ دوران کې یو کوالیفاید ډاکټر نه چې کم دی څلور ویزیټونه څلور ځلې به ورته ورتلل ضروري وي چې هغه د ستاسې وخت په وخت ټیسټونه کړي وي او الټراساونډ یې کړي او هغه دا معلومه کړي چې نه مور ته خطره شته نه ماشوم ته بظاهر څه خطره موجوده ده نو داسې ماشوم چې دی هغه کور کې پیدا کیدی شي او په هغه کور کې پیدا کیدی شي کم چې د سړک سره نږدې کم چې هلته کې ګاډی یا امبولانس سرویس ورسره نږدې موجود دي او کم چې د هسپتال فاصلې کې چې خدای مکړه که کور کې د امیدوارۍ دوران کې مور ته یا ماشوم ته څه مسله را پیدا شي نو چې تاسو فوراً چې کم دی بیا هغه ځای ته امبولانس کې یا ګاډي کې هغه مور رسولی شي هغه فیسیلیټي ته رسولی شي که هغه کور چې کم دی کم کې چې ماشوم د ډیلیوري تاسو پلان کړي هغه ډېر زیات لري هلته امبولانس نه وي هلته ګاډی نه وي هغه د سړک نه لري هغه لارې پیچیده برت اټینډنټ چې کم دی هغه ټرین نه یا چې کم دی د ماشوم یا د مور ته پکې د خطرې نو داسې ځای کې بیا مونږ چې کم دی زموږ ریکمنډیشن دا چې ماشوم په کور کې بیا نه دی پیدا کول پکار کلینیکونو کې ماشوم پیدا کیدلی شي خو هغې دپاره شرطونه دا دي چې کم کلینیک تاسو سلیکټ کړي تاسو منتخب کړي چې مونږ به ماشوم دلته کې پیدا کیږي نو هغه کلینیک تاسو ته کتل پکار دي چې هغه چې دی هغه د سړک نه څونه لرې دی هغه سره د امبولانس یا د ګاډي د زنانه که خدای مکړه څه ایمرجنسي جوړه شي د شفټ کولو صلاحیت شته دی که نشته دی او هغه پریګننسي چې هغې چې کم دی هغه لو ریسکي یا موډریټ ریسک والا پریګننسي چې هغې کې خطره کم وي نو هغه چې کم دی هغه کلینیک کې ډیلیور کیدی شي د هغې که تاسو یو مستند ډاکټر یې سره دغه ویزیټونه د امیدوارۍ دوران کې کړي وي هغوی تاسو له ویلي چېرې دا امکان شته دی چې د مور له وینې ضرورت پیښ شي یا چې کم دی دا امکان شته دی چې دا ماشوم چې دی د دې څه نقصان په پیدایش دوران کې کیدی شي خو ډیر زیات نه دی د امکان نو داسې حالاتو کې یا چې کم دی د زنانه معمولی شانتي بلډ پریشر زیاتیږي یا چې کم دی هغې له بل داسې څه مسلې چې هغه معمولی ریسکي نو هغه کیس کې بیا ماشوم تاسو په کلینیک کې پیدا کولی شئ خو د هغې دپاره دا ضروري دی چې کلینیک کې کم کس ډیلیوریز کوي هغه څوک دی هغه ټرین دی که نه دی ټرین د هغه تجربه څونه ده هغه څوک ده دایي ده ایلچوي ده ایلچ ډبلیو ده یا ډاکټره ده او د دې نه علاوه تاسو هغه کلینیک چې کم کې ډیلیوریز کوئ نو هغه وکړئ چې د هغې د صفایي سوترۍ څه حال دی دغه چې کوم څوک امیدوارۍ دوران کې مدد کوي آیا د هغې صفایي څنګه ده هغه لاسونه وینځي د امیدوارۍ ته که نه وینځي هغه گلوز اچوي لاسونو ته دستانې صفا سوتره نوې دستانې اچوي که نه اچوي د هغې نه علاوه د هغې چې کم اوزار استعمالوي کم بلیډ استعمالوي کم کینچي استعمالوي کم امبلیکل کلمپ استعمالوي دا ټول څیزونه هغه صفا دي که نه دي صفا هغه هغې په څه کې اچولي دي آیا نوي راغستې دي آیا ګنده پراته دي دا کتل ډېر زیات ضروري که داسې وي چې هغه څیزونه چې دي هغه ګنده دي یا صفا نه دي د هغې باندې زنګ موجود دي نو داسې کلینیکونو کې بیا مهرباني وکړئ ډیلیوریز چې کوم دی هغه مه پریفر کوئ ځکه چې د دې مور ته هم خطره ده د مور ژوند ورسره تلی شي د ماشوم ژوند ورسره تلی شي داسې کلینیکونو کې بیا ډیلیوریز نه دي پکار
کم ماشوم چې د هغه خامخا په هسپتال کې پیدا کول دي د هغې دپاره کرایټیریا ده چې که تاسو ته یو مستند ډاکټر په دې تاسو د ویزیټونو په دوران کې ویلي چې یاره دا خو چې کم دی مور ته د پلانې خطره ده یا چې کم دی ماشوم له پلانې خطره موجوده ده ډیلیوري دوران کې یا د هغې مخکې نه اپریشنې شوي د مورې یا چې کم دی مورې وینه ډېره زیاته کم هلته د وینې لګولو ضرورت ورکې زیات وي مورې شوګر یا هغه کنټرول نه وي بلډ پریشر یې ډېر زیات وي چېرته مخکې والا څه مسله شي ماشوم د هغوی د اول نه څو ماشومان ضایع شوي مړه شوي وي داسې های ریسک پریګننسي موجوده وي څه مسله ورکړي د مور وزن ډېر زیات وي یا داسې څه خبره وي مور چې کم دی څه میډیکل کنډیشن وي د هغې څه جټکو بیماري وي څه بل څه مسله وتي هغې دپاره هم هغه علاج خوري او اوس امیدوار او ډیلیوري ټایم یې رانږدې نو داسې زنانه چې ده هغه تاسو له پکار دی چې هغه د اول نه چې کم دی تاسو په هسپتال کې بوکینګ کړی هغه تاسو فورا هسپتال ته رسوئ داسې زنانه وې په کورونو کې ډیلیوري یا په کلینیکونو کې ډیلیوریز به انتها خطرناکي دي سره زمونږ هر کال چې کم دي بېشماره زنانه او ماشومان چې دي هغه د مر خولې ته ځي ځکه چې دا زمونږ ناپوهي یا زمونږ چې کم دی بېخوري د هغې وجې نه مونږ کوشش وکړو چې دا د په کور کې پیدا شي یا کلینیک کې نو د هغې سره نقصان دا وشي نو دا قسم ته چې های ریسک پریګننسي څونه وي په هغې باندې چې کم ګایناکالوجسټ وي ستاسې لیډي ډاکټر وي چې هغې مستند ډاکټر وي رښتیا صحیح ډاکټر وي هغې چې کم معاینه کړي او هغې ویلي چې دا های ریسک پریګننسي ده نو داسې پریګننسیز بیا په هسپتال کې پریفر کول پکار دي هغه غټ هسپتال چې کم چې د تحصیل د هیډ کوارټر هسپتال یا تاسې د تحصیل وي یا د ضلعې د هیډ کوارټر هسپتال یا غټ تدریسي هسپتال هلته دا قسم ته ډیلیوریز پکار دي